واده دی او د واده ډومبۍ شپه ده الله اکبر کو د کټه ودل ناوی رونی ورستو چرتا ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبت نزای یا بتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوی ورته وی چې حنزله ما خو پرنا کې لیدلم له د واده ډومبۍ شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سمله ورته او ناوی والله کټینګېدی شمه اناوی ورته وی چې ما خو په رڼا کې لیدلم نه نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند نو حضرت حنزله لستوڼې وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼې شلېدلې وي دا بس تا خاوند وي او منډې لاړو جنگ شروع کړ چې جنگ شروع کړ حنزله مو لګېدو انا لله و انا حضور علیہ السلام حکم چې د احد شهیدان غسل مه ورکوئ خپلو کپړو کې دفن جبریل راغی وی یا رسول الله حنزله ډومبۍ شپه د واده وه د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ماته الله حکم کړی چې حنزله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه اغا حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړي عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق کې قربان شي ملائک بستا غسل کولو لراځي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هریره عاشق په تمام روایت د حدیث کې دا ابو هریره نه زیات روایت چانه ندی منقول ولی ځکه چې لیوانه روټه جامع اوبا خوراک سکاک دې سده د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسیر اڑوے تمام تن میں د رنجو پسیر اڑوے خوب ماد تور سترگو یو نظر وے زما خوراک دستور سترگو یو نظر بس چارا تا اگوری موڑم شم تندم لارشی لباس بستارت خوراک زما دا
شوق میں دادے چھ زما سینوے او د محمد رسول اللہ حدیث پہ لکھلے کے دل سترگو میں د چہرہ انور تکتلے د پخوا کے اسے دلے دامش عزیزانو واور او پکلاو غگونو واور سنیان منیان نشتا سنی توم تاسو پی جنین نا سنی چی پی جنین ماما سنی تو او کلی کی میں تقریر کولو 2 گھنٹے تیرے شو مائل کا سپوی شوی ویلک خوب غلو کبھی آدھے مہربانی اکڑم آدھی تا اسو سنی چی نہ پا سنی اور نہ پا منی بھائی نماز آمدائی کے پوچھنے 9:30 دے وقت کوجا پڑیا گھر کوجا پڑیا او مسلح بھی پڑیا گھر تو او میں نہیں جاندہ ہے دیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑیا گھر تاسا موز تاسا پوئی گئی داوی سر در توائر چه د مونز غرض تروسا مونز گزارو نده پی جندلے د اسلام غرض تروسا پوری مسلمانانو نده پی جندلے او کم سڑے چه د شی غایہ و غرض نا پی جنی پاگے فائدہ نا مرتب کی بلکہ جنازی غرض سدے اگر روز میں یولوی بزرگ تاوی مائی پیمانی وی جنازی خود ڈیری کڑی وی علاو مال دیزے کی دی نرے خوندی درد پیدا شوی چی دی مڑی سر بیگالت سی چل کی ویلنا ویلی میدی چی خدای وی بخی مال دیزے دی درد کڑے دے کنوی درد خوی ندے کڑے ما جنازہ ندہ شوی اور کئی دغا امام آلہ چی دیزے دی نرے خوندی درد کڑے دے دیم بی خونو بسا غر کی غر کر دا چاچی دا جنازی مونکو دالا غر کی دا بل اور اس غیبی جنازی چکے دی دعاو کئی خدای محی جنت وکی دا قسم پا خدای چی طول فرائد دوکا